ښه په نه روایه چې پلار دې په غلطه و الله دې وبخي په څه په غلطه الله دې وبخي جاهل و علم ورسره نه و مسله ورته نه وه معلومه بس خبره ختمه شوه نو دا بس بې لګیا شي نو صفایي کوي نه جو هغه داسې او هغه داسې چې څوک په غلطه دی هغه ته به غلط وې څوک چې صحیح دی هغه ته به صحیح وې که پلار دی که رور دی که مور ده که کاکا دی او که ماما دی او که ټول قوم دی او ټول قوم پرېږده که ټول انسانان یو طرف ته شي په باطل باندې او ټول په غلطۍ او ته یک یوازې نو ته به یوازې دې ټولو ته غلط وې دې ته اسلام وایي دا اوس بلکل د پښتنو خبره ده هر څه پرېږده خو پلار نیکه څنګه و پرېږده قرآن او حدیث ویلي څه که نه وایي ته دا خبرې وایي پرېږده مړه لنډ دې له راشه ستا پلار څنګه سړی و په دې کې به راګیر شي لکه یو سړی دی د قرآن او حدیث معنی ته دی ستا پلار څنګه سړی و جواب هم یې زده کړه د عمر نه چې ده څنګه جواب ورکړی زمونږ هغه بیا غریبانان جو ګډوډ شي چې اوس څه ووایو دې دې شریعت وایي ته وایي دا ټولې خبرې پرېږده خو ستا پلار څنګه چل کړی و ځه فإن لنا فیه قدوه ستا پلار خو زمونږ دپاره یو نمونه و مشر سړی و موږ په هغه پسې روان وو هغه ورته وایي زما پلار وایي او ستا پلار وی مات ولم یؤمن بمحمد صلی الله علیه وسلم مړ شوی دی او په دې پیغمبر ایمان نه دی راوړی ښه نو وایي ته څه وایې وایي زه دا وایم وددت انه کان اسلم وصدق به زموږ خو دا ارمان و چې هغه چې ته ژوندی وی او اسلام یې قبول کړی وی او دې پیغمبر ته یې رښتینی ویلی وی او زه م وایي د هغه په لار روان وم خو الله هدایت راکړو دا ګډوډو نه اړولی یم وایي ورته ته د کوم وخت نه دی پیغمبر پسې روان شوی څومره وخت یې کېږي ډېر وخت یې کېږي که لږ یې کېږي لږ یې کېږي نږدې ځي کې اسلام قبول کړی نو ورته وایي قریبا لږ وخت کېږي ما اسلام قبول کړی نو اسلام دې کوم ځای کې قبول کړی وایي د نجاشي سره مې قبول کړی حبشه کې قبول کړی و بیا چې دی د هغه ځینې راغی او سفر یې وکړو پیغمبر خوا ته په څه طریقه راغی او بیا ورسره سلمان خالد بن الولید رضی الله عنه او د درې کسانو عثمان او د درې کسانو قافله جوړه شوه دوی بیا مدینې ته راغلي او په څه طریقه دوی اسلام قبول کړو هغې وضاحت مو کړی او دی ورته م ووایي چې نجاشي م ګوره اسلام قبول کړی سوچ یې مه کوه دا ته څه وایې چې وړوړو خلکو قبول کړی نجاشي هغه باچا م اسلام قبول کړی وداري کې ورته وایي فکیف صنع قومه بملکه نو د هغه د باچایي سره خلکو څه چل کړی دا خو دلته دوی مشران دي دوی به د خپله باچایي یېرېږي